بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی. د مسلمانانو چې څومره عبادت دي هغه د اجتماعیت، د وحدت، د مینې او د محبت درس ورکوي. زمونږ مونځ دی، مونږ ته دا حکم دی چې تاسو جمع سره مونځ وکړئ. چې جمع سره مونږ مونځ وکړو، جومات ته راشو، جومات کې به لکه ستاسو خبره مختلف رنګونو والا، مختلف سوچونو والا خلک هغه به راشي او په یو صف کې ودرېږي او مونږ به مسلمانان یو بل سره کم زمونږ نفرتونه دي هغه به ختم شي او هغې کې به مونږ سره غریب هم ولاړي، مالدار به هم ولاړي. غریب سره به د مالدار سره به د غریب د غریبه احساس پیدا شي او غریب به وګوري چې دا مالدار دی نو هغه به په خپل غریبه باندې صبر وکړي. تور به ولاړي، سپین به ولاړي، دغه څه چې دی نو مختلفو جبو والا به ولاړي، مختلفو سوچونو والا به ولاړي، خو دوی اجتماعي عبادت په ټول د یو الله کوي او دغه سوچ پوي چې زمونږ د ټولو که تور دی او که سپین دی او که هر مسلک او هر مذهب سره تعلق ساتي، خو هغه مونږ ټول د الله بندگان یو او عبادت په مونږ د چا کوو؟ د یو الله کوو. دا وحدانیت او دا یګانیګي به پکې. دغه څه که حج دی نو اهم اجتماعیت دی. د دنیا ټول مسلمانان هغه نن سبا اوس راجمع شوي دي. دا اخیری لس ورځې بس دا دغه میاشتو د حج اخیری ورځې دي، بس په دې باندې بیا د حج میاشتې ختمیږي. نو دا اخیری د حج ورځې دي، 15 روانې دي او اخیری 15 کې بیا هغه اخیری فرایض ادا کیږي. ټول مسلمانان را جمع شوي دي او د یو الله اللهم لبیک اواز کوي، د یو الله نه غواړي او د یو الله عبادت کوي. مسلمانان خپل منځ کې یو خدا د چې مونږ یو مظاهره ده چې اسلام له الله په ټول دینونو باندې غلبه ورکړې ده. نو دا مونږ قومونو ته خایو داسې اجتماع د نور مذهبونو والا وکي نشي کولی. الحمدلله اسلام په ټول دینونو باندې غالب دین دی او مسلمانانو له الله عزت ورکړي دي، غلبه ورکړي ده او دا زمونږه د هغې یو نمونه ده چې مونږه مسلمانان دغه سره راجمع کیږو او بیا هغوی ته ښایو چې ګورې مونږ کې دغسې اتحاد او اتفاق او دغسې مینه محبت دی. الحمدلله داسې مینه محبت. یو حاجی صاحب په یو بل حاجی صاحب د پاسه خپکې دي، تکلیف ورته ورسوي چې هغه چاته تکلیف رسیدلی هغه د هغه بل نه معافي غواړي چې خیر دی ته خفه نشي. تکلیف دته رسیدلی او معافي د هغه نه غواړي. دا مونږه دنیا ته ښایو چې مونږه مسلمانان یو بل سره څومره مینه ده، څومره محبت دی او کوم زمونږ د پیغمبر تعلیمات چې دي مونږ په هغه تعلیماتو باندې څومره عمل کوو. نو یو خدا زمونږ د طاقت یو مظاهره ده، مونږ دنیا ته دا ښایو. او دویمه خبره مونږ دا ښایو کافرو ته او نورو مذهبونو والو ته چې تاسو زمونږ غلبه دا تسلیم کې مسلمان غالب دی. اسلام ناسخ دین دی، دا نور منسوخ شوی دی. دا یو دعوت ته چې راشه اسلام طرف ته وګوره، اسلام وګوره، راشه تاسو چې دا تاسو کومې اسې دعوی کوي د خولې چې د انساني د حقوقو یا نور حقوقو دا خبرې تاسو کوي، صرف خبرې نه دي. راشه د هغې مظاهره وګوره دلته چې دلته څومره مونږه د انساني حقوقو او یا د نور مخلوقاتو د حقوقو څومره خیال ساتو او اسلام د هغې څومره علم بردار دی. نو راشئ وګورئ زمونږ دین وګورئ، که زمونږ دین کې تاسو ته څه کمی محسوس شو، ستاسو
معاشرتی ژوند کې ستاسو معاشي ژوند کې ستاسو نور چې د ژوند کومې طریقې دي راشه وګوره که اسلام کې څه کمی وي نو بیا ټیک ده بیا ستاسو اسلام ته مرازه او نه څه کمی پکې نه وي نو بیا راشه وګوره اسلام ته راشه الله د لستر سترګې درکړي دي خدای عقل درکړي نو دا موږ دنیا ته یو دعوت دی چې اسلام غالب دین دی دا کامل دین دی په ټولو دینونو باندې نو راشه کامل دین ته راشه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع په آخري حج کې چې کومه خطبه لوستله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تدا آیاتونه پیغمبر علیه السلام اولستل او نازل شو اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا مانن ستاسو د پاره ستاسو دین مکمل کا الله فرمای نو یو صحابي فرمای وای کچرتا او د يهودیت نه وروړېدلی واغه صحابي هغه وی کچرتا دا اعلان يهود مونږ راغلیو چې دا کم اعلان الله کړی دی وای دا ورځ به زمونږ د اختر ورځ مونږ ځان لا ګرځولې و الحمدلله مسلمانانو د اختر ورځ د عرفه ورځ پیغمبر علیه السلام میدان عرفات کې دا آیات لوستو چې دا دین الله زمونږ د پاره مکمل کړي دا یو کامل دین دی او مکمل دین دی مونږ نور دینونو ته دعوت ورکو نور مذهبونو ته زمونږ دا عملی دعوت ته پجب نه وایو دا عملی دعوت ته چې دا وګورئ راشه مونږ مسلمانان ټول یو تاسو مونږ سره یو شي راشه دی دنیا کې امن قائم کې د حقوق خیال وساته ته زما د حق خیال وساته زه بستا د حق خیال وساتم ته یو مذهب سره تعلق ساتي زه بل مذهب سره تعلق ساتم ستا یو رنگ دی زما بل رنگ دی ستا یو جبه ده زما بل جبه ده هر سم مختلف دي خوراشه په یو کلمه ټول را یوځای شي او موږ سره ودرېږي او دا کلمه تسلیم کې اسلام دا د امن دین دی د روادارۍ دین دی دا تاسو ته د دعوت درکې دا عملی دعوت الحمدلله بالکل جی بالکل قدرمند